جمال حسین ته خواسته چې راشي خپل کلام وړاندې کړي. جمال حسین دوه شعرونه یم چې ورانه د جوړې نه بیخي خوږه ده، ورانه د جوړې نه بیخي خوږه ده او مطلب مې دا دی تنهایي خوږه ده او په زړه څښاچن خلک په ځان اخته شه نوره د نر سړي یاري خوږه ده. دوه شعرونه نور چې د پښتنو چې چا تاوان کړی دی، د پښتنو چې چا تاوان کړی دی هغه حساب به یو په دوه راکوي او د زنده‌باد سره به وروستو ګورو، اول به ګورو چې څوک څه راکوي. او دا غزل څو شعرونه سره شریکوم چې زما د زړه ناکلاري را باندې غریب راولي، زما د زړه ناکلاري را باندې غریب راولي او بعضې خبرې خو بیخي را باندې غریب راولي. او مننه جنگ او جګړې قتل عام څه په وړو خبرو، جنگ او جګړې قتل عام څه په وړو خبرو د پښتنو دا ناداني را باندې غریب راولي. مننه او پیوند جامې پملا رامات او ژړغونې انداز، پیوند جامې پملا رامات او ژړغونې انداز خبرې سم د دې سړي را باندې غریب راولي. اوس را معلوم شو چې حساس یم او په زړه کمزور یم، اوس را معلوم شو چې حساس یم او په زړه کمزور یم او بې د یارانو ماښامي را باندې غریب راولي. او د بعضې خلکو سره وایم چې زړه غوټه کم، د بعضې خلکو سره وایم چې زړه غوټه کم او د بعضو خلکو خپلولي را باندې غریب راولي. مننه مننه. د بعضې خلکو سره وایم چې زړه غوټه کم او د بعضې خلکو خپلولي را باندې غریب راولي. او زه خو به خامخه حسنه حق لاره ده، خو زه خو به خامخه حسنه حق لاره ده، خو مرګ د قیامت او د مرګي را باندې سوچ غریب راولي. مننه مننه. لاند به هر څو شعرونه چې ای محترمه واوره، ای د یارغمه واوره، پاتې به نشمه نور زه درنه مرمه واوره، ستا په سرمړي کوي ای قدیعظمه واوره. مننه مننه. ای محترمه واوره او ای د یارغمه واوره او پاتې به نشمه نور زه درنه مرمه واوره او ستا په سرمړي کوي ای قدیعظمه واوره. او ما وی چې نسکمه خو نن به اسکمه واوره او پاتې ما وی چې نسکمه خو نن به اسکمه واوره او زه حسن ستا دپاره ژوندون سېزمه واوره. اخري کې وټپیزه چې زما جړا به هر وخت نه وي، دا ستا خندا به هر وخت نه وي، دغه کیسه به هر وخت نه وي او یاره سزا به هر وخت نه وي، وخت به بدل شي ګرانه هیر به شي مینه.